السلام علیکم زم اجاز خان یوسفزئی کتونکو په نننی لیکچر کې به زه خبره کوم چې څنګه پهلی جنگ عظیم ختم شو، یعنی په نومبر 1918 کې پهلی جنگ عظیم ختم شو. په دې کې چې کوم دوه مخالف قوتونو یو الایډ فورسز او دغه رنګ سنټرل پاورز چې کوم یعنی سلطنت عثمانیه، آسټریا هنګري امپایر او دغه رنګ جرمني دې ته به سنټرل پاورز ویل شو. د دوی څه مستقبل او د دوی چې کومه بټواره وشوله، خصوصا د اسلامي دنیا سلطنت عثمانیه چې کومه بټواره وشوله، په نننی لیکچر کې به هم زه په دې خبره کوم. کدونکو څنګه چې تاسو په علم کې دا په نومبر 1918 کې دا جنگ ختم شو او په دې کې سنټرل پاورز چې کوم د دوی شکست شو او د دوی چې کوم تقسیم په نننی لیکچر کې به زه په دې خبره کوم. د دې نه وروستو یعنی چې څنګه دا جنگ ختم شو، ټریټي اف ورسای ساین کړی شوله په جون 28 1919 کې. کتونکو په دې ټریټي کې یا په دې معاهده کې تقریبا 22 هیوادونو شرکت وکړو. په دې کې جرمني ته انویټیشن یا دعوت نو ورکړی شوی. په دې کې 22 ملکونه اگر چې وو، خو ټول تړل پرانستل د امریکې، د فرانس او د ګریټ برټن په لاسو کې و. یعنی د ګریټ برټن وزیر اعظم په دې کې شامل و، ډیوډ لوید دغه نوم و. دغه رنګ د فرانس صدر جورج کلیمنسو په دې کې شامل و. د دې نه علاوه د امریکې صدر وډرا ویلسن په دې کې شامل و. د درې واړو شخصیاتو د پهلی جنگ عظیم نه وروسته چې کوم د دنیا تقسیم یو قسم لا نوې دنیا په وجود کې راتله، دا د درې واړو شخصیاتو برین چایلډ و. کتونکو په دې کې به زه خبره کوم چې په دې ټریټي اف ورسای کې بنیادی خبره سوه. په دې کې بنیادی طور جرمني ټارګټ کړی شو چې جرمني له سخت نه سخته سزا ورکړی شي. د فرانس چې کوم وزیر اعظم کلیمنسو، جورج کلیمنسو، داغه دا موقف چې جرمنی له سخت نه سخته سزا ورکړي شي. خو د امریکې موقف دا یعنی د صدر وډرا ویلسن موقف دا چې جرمنی له دې پنشمنت ورکړي شي، خو دا نه لویه سزا دی ولنه ورکول کیږي چې هغه په مستقبل کې د یو بل جنگ سرحیل یا سبب جوړ شي. په دې به زه لږه خبره کوم. د ټولو نه اول په جرمني باندې چې کومه جرمانه عاید کړی شوله، په هغې کې د ټولو نه اول دا وه چې جرمني به دا مني چې پهلی جنگ عظیم جرمني شروع کړو. بالکل یعنی د طاقتونو جنگ ګټلو، امریکې، برطانیې او فرانس پهلی جنگ عظیم ګټلو. دوی چې به څه وی هغه خبره به منله کېدله. نو جرمني په دې باندې مجبوره کړی شو چې د پهلی جنگ عظیم چې کوم شروعاتو د دې چې کومه ذمواري وه هغه د جرمني په اوږو باندې پریوزي. په دې باندې جرمني مجبور وکړو. د دې نه علاوه فوجي چې کوم پابندۍ وې په جرمني باندې ولګول شوې. په هغې کې د ټولو نه اول دا وه چې جرمني به نه ټینکونه ساتي، نه به فوجي اډې ساتي، نه به ایرفورس ساتي او نه به د 1 لاک نه سوا فوج ساتي. مطلب 1 لاک پورې د هغوی فوج محدود کړی شو. د دې نه علاوه لږ ډېر په سمندر کې ولا د نیوي لږ اجازت ورکړی شو. د دې نه علاوه په جرمني باندې چې کوم جرمانه ولګېدله، مختلف تاریخدان دا وایي چې په د الایټ فورسز لخوا د امریکې، د ګریټ برټن او د فرانس لخوا په جرمني باندې تقریبا 33 اربه ډالر جرمانه هم ولګولې شوله. کتونکو د دې معاهدې یعنی ټریټي اف ورسای کې اهمترین خبره دا وه چې لیگ اف نیشن به چې کوم په یورپ کې کوم طاقتونو، په امریکا وه او دغه رنګ یورپین طاقتونو، دوی فیصله وکړله چې په دې ټریټي کې به لیگ اف نیشن مونږ په وجود کې راولو. یعنی د اقوام متحده نه مخکې د ملکونو چې کوم اتحاد و هغې ته به لیگ اف نیشن ویل کېده. اگر چې دا معاهده په 1919 کې ساین شوه او لیگ اف نیشن د دې یو حصه وه، خو دغه اتحاد چې کوم دغه د اقوام متحده یو قسم له اولنی شکل لیگ اف نیشن دا یو کال وروستو یعنی په 1920 کې په وجود کې راغله. خبره به کوم چې امریکې اگر چې په دې معاهده کې شامله وه، د دې معاهدې اهمترین کریکټر امریکا وه. یعنی ټریټي اف ورسای کې د ټولو نه لوی رول چې کوم هغه امریکې لوبولو، ځکه چې امریکا په باقاعده توګه په 1917 کې پهلی جنگ عظیم ته ان شوله او د دې وروستو د پهلی جنگ عظیم چې کومه نقشه وه هغه بدله شوه او دا د الایټ فورسز په حق کې راغله. نو امریکې ولې لیگ اف نیشن جوین نه کړ؟ په دې کې ډېر زیات وجوهات دي، خو په هغې کې د ټولو نه اول د امریکې چې کوم
کانګرسو هغوی د لیگ اف نیشن خلاف راغله چې به د یورپین معاملاتو کې د امریکا ګوتې نه وهي. یعنی په یورپ کې داسې یو مزاج جوړ شوی، یعنی جنگي مزاج. تاسو ته پته ده چې د نیپولین بوناپارټ نه را په دې خوا ریلیټیولی پیسفول پر امن کالونو، خو یورپ یو ماضي لري، دوی ډیر زیات جنگیالي قوم دی او په مختلفو سینچرو کې په مختلفو پیړو کې دوی لوی لوی جنگونه چې کوم دی هغه لړاو کړي دي. نو امریکای دا فکر کو، خاص کر د امریکای چې کوم کانګرسو یا د وډرا ویلسن صدر وډرا ویلسن چې کوم مخالفینو، دا غوی دا خیالو چې یورپ یو ډیر غټ جنگ لړاو ک، امریکای د دوی مدد لاله او د دې جنگ په نتیجه کې تقریبا 2 کروڑه او 60 لکه خلک چې پکې تقریبا یو نیم کروڑه فوجیان شاملو، دا کسان وجل شو او د دې جنگ خوراک جوړ شو. نو په مستقبل کې د داسې پالیسی جوړ کړی شي چې په یعنی په یورپ کې چې کوم مستقبل کې جګړې کیږي، یعنی په لیگ اف نیشن کې دا کلازو یعنی آرټیکل 10 د لیگ اف نیشن دا وایي چې به که په دې ملکونو باندې چا هم حمله وکړله، دا په ټولو باندې حمله تصور کیږي. دا قسمه خبرې پکې وي. نو امریکای کې دا خدشه وه چې په مستقبل کې به یو بل جنگ مخې ته راځي په یورپ کې. نو امریکای له سایډ لاین کېدل پکار دی د یورپ په معاملاتو کې، یا یورپین افیرز کې امریکای له لاسوهنه مزید نه ده پکار. هم دا لویه وجه وه چې امریکای په لیگ اف نیشن کې شرکت ونه کړ. دویمه خبره به زه کومه چې د پهلی جنگ عظیم چې یو پول یعنی مطلب سنټرل پاورز چې کوم جرمني و، اوتمون امپایر یعنی خلافت عثمانیه، آسټریا هنګری امپایر چې کوم د دوی سره مستقبل وو او خصوصا د سلطنت عثمانیه مستقبل سو. په دې کې به زه خبره کوم چې د الایټ فورسز او د سلطنت عثمانیه ترمنځ هم ځینې معاهدې لاسلیک شوې او د هغې په نتیجه کې تاسو ته پته ده چې د خلافت عثمانیه خاتمه وشوه او ترکیه د یو ریپبلیک په حیث باندې، یو سیکولر ملک په حیث باندې په وجود کې راغله، د چا مشري چې مصطفی کمال اتاتورک کوله. دا هم یو انټرسټینګ سټوري ده، ستاسو په نالج کې به دا هم زه راولم. د ټولو نه اول په 1919 کې د اوتمن امپایر یا چې کوم په هغه وخت کې ترکیه وه، د دوی او د الایټ فورسز ترمنځ معاهده وشوه او دا د فرانس چې کوم خارو سیورس په دې ته ویل شو او د معاهدې ته ټریټي اف سیورس ویل کېدل. په دې کې اهمترین خبره دا وه چې ترکیه به یو ریپبلیک یعنی یو سیکولر ریپبلیک قائم شي او د سلطنت عثمانیه یا خلافت عثمانیه نه به دوی لاس ووینځي. په دې کې اهمترین کریکټر مصطفی کمال اتاتورک مخې ته راغی. دا څنګه مخې ته راغی؟ دا هم یو انټرسټینګ سټوري ده او دا یو ډیره غټه دوکه کړې وه د سلطنت عثمانیه سره په هغه ټایم کې برطانیې ورسره کړې وه. هغه څنګه وه؟ ګریک چې کوم نیشنو یعنی یونانیانو ته هغوی یو ګرین لایټ ورکړه برطانیې، اگر چې دا د برطانیې اتحادیانو ګرین لایټ یې ورته ورکړه چې ته په اناتولیا یعنی موجوده ترکیه چې کوم مین لینډ دی په دې باندې حمله وکړله، ځکه چې ګریکس چې کوم یعنی یونانیان چې کوم دوی د ترکانو لپاره ډیر لوی نفرت لري، شدید ترین نفرت یې د ترکانو نه کول. نو ترکانو الریډي یو جنگ بایللو، پهلی جنگ عظیم سلطنت عثمانیه جنگ بایللو. دوی ډیر زیات په یره کې شو چې به دا خو را باندې ګریکس راغله او دا خو ایونچولی د برطانیې یا د ګریټ برټن اتحادیان دي. په دې کې چې کوم دی یو کریکټر مخې ته راغی مصطفی کمال اتاتورک، هغه یو هیرویک یو اتل په تور مخې ته راغی، هغه یو هیرویک کارنامه سره انجام کړله او دا ګریکس فورسز چې کوم دی په شا وتمبول او د موجوده ترکیه چې کوم دی لږه محفوظ کړله. نو د دې وروسته په 1922 نومبر کې خلافت عثمانیه په باقاعده توګه ایبولش کړی شو، ختم کړی شو. خو چې کوم خلیفه سلطان عبدالمجید هغه له یو داسې سریمونیل یا علامتي چې کوم یو ټایټل ورکړه چې به دی به اگر چې په سیاسي طور اکټیو نه وي خو بیا به هم دی یو علامتي طور د ترکیه یا د مسلمانانو خلیفه په توګه مخې ته راځي. خو برطانیې ته دا بالکل قبول نه و، ځکه چې پهلی جنگ عظیم په مقاصدو کې یو مقصد دا هم و چې د مسلمانانو خلافت ختم کړی شي او په داسې طریقې سره ختم کړی شي چې په مستقبل کې دا خلافت دوباره جوړ نشي. د دې لپاره برطانیې ډیر زیات تګ و دو کړو. د دې وروسته یعنی په 1922 نومبر کې چې څنګه د خلافت خاتمه شوله، ایبولش کړی شو،
د دې وروستو ټریټي اف لوزین ورته ویلی شي جولای 1923 کې دا ساين کړل شو. دا د سویټزرلینډ یو ښار دی، په دې کې په باقاعده توګه ساين کړل شوه. د دې په نتیجه کې د ترکیه چې کوم خودمختاري ده یا چې کوم سورنټي ده دا ومنل شوه، او بطور ریاست یا چې کوم نیشن سټیټ ریاست دی دا درجه ول ورکړله، او په دې طرز باندې ترکیه یا ترکی چې کوم هغه قبول کړی شو. او په مارچ 1924 کې د دینه تقریبا یو کال وروستو خلافت په مکمله توګه ختم کړی شو، او سلطان عبدالمجید په باقاعده توګه د ترکیه نه جلا وطن کړی شو سره د خپل خاندان. کتونکو په دې کې ډیر زیات اپس اینډ ډاون راغلو. برطانیه په دې یریدله چې خلافت یو نوم پاتې نشي، بلکې د هغې سره د خلافت سره د برطانیې چړو چې په څه نه څه شکل کې هم خلافت پاتې نشي. په تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې خلافت موومنټ شروع شو او ډیر زیات زور یې نسلو. په ټوله اسلامي دنیا کې صرف او صرف په هندوستان کې د خلافت پریزرو ساتلو لپاره، خلافت بحال ساتلو لپاره دغه موومنټ چلیدلو. دا هم د برطانیې یو خدشه وه چې په هندوستان کې دغه تحریک کامیاب نشي او د هندوستان کې د برټش راج چې کوم دی د دې خاتمه ونشي. هم دغه وجه وه چې هغوی وی چې زر تر زر د خلافت ختم کړی شي. نو مصطفی کمال اتاتورک ولګېده او په باقاعده توګه د خلافت د خاتمه اعلان وکړو. د دې وروستو به زه خبره کوم چې څنګه اسلامی دنیا تقسیم کړی شوله. یعنی د نبی علیه السلام حدیث دی، د هغې مفهوم داسې دی چې تاسو به یو داسې وخت ته لاړ شئ، یعنی داسې وخت به راشي چې دغه طاقتونه به رالګي او ستاسو تقسیم به په داسې طریقې سره کي. یعنی څنګه چې په دسترخوان باندې خلک ناست دي او هغوی ځینې فوډ خوراک چې کوم دی په یو بل کې تقسیموي، هم دغه شانتې تقسیم د میډل ایسټ وشو، ځکه چې د برطانیې او دغه رنګ د ترکیه یعنی سلطنت عثمانیه ترمنځ چې کومې معاهدې شوې وي په هغې کې دا و چې تاسو به چې څونه ستاسو میډل ایسټرن پوزیشنز دي، یعنی په مشرق وسطه کې ستاسو څونه پوزیشنز دي د دې نه به لاس وینځئ. د دې وروستو څه وشو په دې کې به زه تاسو ته بیانوم. د ټولو نه اول ګریټ برټن مینډیټ په وجود کې راغی، یعنی سایکس پیکو اګریمنټ وشو. دا دواړه مسټر سایکس او مسټر پیکو چې کوم په 1916 کې دا د فرانس او د برطانیې سفیرانو دوی یو انډرسټینډینګ ته ورسېدل او دوی وی چې دا جنگ یعنی امریکا په دغه ټایم کې یعنی په 1915 کې لوزیتانیا باندې اټیک وشو او دا غیر وروسته امریکای مایند جوړو چې د جنگ ته راشي. په 1917 کې د جنگ ته راغله. یو کال مخکې فرانس او برطانیې دا سنس کړله، د محسوس کړله چې ګنې سنټرل پاورز شکست په دیوال باندې لیکل شوی دی، رایټینګز آن دی وال دی، او ډیر زر به چې کوم دی فرانس یا برطانیه په دې جنگ کې سرخروشي او ګټه به واخلي. هم په دې کانټیکس کې په 1916 کې اگر چې جنگ خاتمه ته 2 کاله پاتې دوی د میډل ایسټ خاص کر د اویلی یعنی په دې کې یو په دې کې د غټ دولت پروت د آیل په شکل کې دوی یعنی دې طاقتونو د دې ملکونو د تقسیم لپاره کوشش شروع کړو او دې کې یعنی دې ته چې کوم معاهده ویل شي سایکس پیکو ورته ویل شي. په دې کې 2 قسمه منډیټس مخې ته راغلل، یو ته برټن منډیټس ویل شو او بل ته فرنچ منډیټس ویل شو، ځکه چې فرانس او برطانیه په پهلي جنگي عظیم کې اهم ترین پلیئرز وو، بلکې چې کوم الایټ پاورز وو د دې مشري د دوانو طاقتونو کوله. په هغې کې د ټولو نه اول عراق و. یعنی عراق اگر چې په دغه ټایم کې په وجود کې نو راغلی، عراق په 1920 کې په وجود کې راغی، خو عراق چې کوم دا د برطانیې په منډیټ کې شامل کړی شو. د دې نه علاوه ټرانس جورډن یعنی چې کوم موجوده اردن دی دا هم د برطانیې په منډیټ کې شامل کړی شو. او فلسطین څنګه چې ما ذکر کړو چې دا خو برطانیې فتح کړو د جنرال الامبي دغه انډر عربیانو، سیکانو، مسلمانانو د هندوستان دا ټول دغه په انډر جنگیدل او بلاخر هغوی په 1917 کې فلسطین فتح کړ. د غزا جنگ اخیری جنگ و چې دغه جنگ دوی څنګه وګټه، نو د فلسطین نه د سلطنت عثمانیه خاتمه وشوله یو قسم. نو دا ایریا د مخکې نه په جنگ کې برطانیې فتح کړې وه، نو فلسطین هم د برطانیې په منډیټ کې شامل شو. خو په دې کې د ټولو نه اهم خبره چې کوم ده هغه د عراق ده. عراق ته 1920 پورې په وجود کې نو راغلی. دا د 3 صوبو مجموعه یعنی بصره، موصل او بغداد دا 3 وړه صوبې رايوځای کړلې انګریزانو او دې نه په 1920 کې عراق جوړ کړ. د دې نه وروستو د عراق چې کوم تیلو د هغې ډېر زیات عجیبه تقسیم وشو. په هغې کې برطانیې دا تقسیم وکړ، یعنی مختلف کمپنۍ د امریکې، د فرانس او دغه رنګ د برطانیې په خپله د یعنی د دې چې کوم تیلو
یعنې د عراق چې کوم تیلو د هغې 40% برخه د برطانیې په حصه کې راغلله، یعنې 47% د تیل د عراق د برطانیې په حصه کې ورسېدل. برطانیې څه په حصه کې ورسېدل خو ځان له یې پخپله واخیستل. د دې نه علاوه 23% د برخه چې کوم وه دا د فرانس ورسېدله د عراق د تیلو. دغه رنګه 23.1% برخه چې کوم وه دا د امریکې ورسېدله. خو د 1920 نه والې تر د 1932 پورې په عراق کې ډیر زیات مزاحمتونه مخې ته راغلل، وسلوال تحریکونه مخې ته راغلل. د هغې په نتیجه کې برطانیې ته دا پته ولګېدله چې د عراق زه براه راست یعنې بوټ آن ګراوند په ذریعه باندې نشم کنټرول کولی، راشه د دوی سره یو معاهده وکړه. نو په 1932 کې د عراق او د برطانیې معاهده وشوله. د دې معاهدې تر مخه عراق چې کوم تیلو د 25 کالو لپاره د عراق تیل د برطانیې په کنټرول کې راغلل، یعنې د برطانیې مالکانه حقوق یو قسم له ورکړه او د دې په نتیجه کې فیصل 1 یعنې کینګ فیصل 1 ته د عراق واګي په لاس کې ورکړی شو. نو دا د عراق مختصر سټوري وه. په 1920 نه مخکې د عراق هیڅ دغه نو وجود نو. په 1920 کې انګریزانو د دې قیام په عمل کې راوستی و. دویمه خبره به زه کومه چې پهلي جنګ عظیم نه پس چې کوم سایکس پیکو معاهده وه، په هغې کې دویم و فرنچ مینډیټس، یعنې هغه کومې علاقې دي چې هغه به د فرانس په انډر کې راځي. په هغې کې د ټولو نه اول ماډرن دی یعنې په موجوده وخت چې کوم شام دی یا سیریا ده دا فرانس له ورکړی شو. د دې نه علاوه لبنان چې کوم دا هم فرانس له ورکړی شو. کتونکو تاسو ته به پته وي چې تقریبا یو کال مخکې کله چې د په ایران او د اسرائیل جګړه ګرمه وه، دې دوران اسرائیل په لبنان باندې هم حملې شروع کړې او د حسن نصر الله یعنې د حزب الله چې کوم پوزیشنز وو په هغې باندې حملې شروع کړلې. نو د دې خلاف اگر چې فرانس د حزب الله خلاف دی، خو چونکې په لبنان باندې یعنې د هغوی په سورنټي باندې حمله شوې وه یو قسم، نو فرانس ډیر زیات احتجاج کړو. د دې بنیادی وجه هم دا ده چې په 1916 کې دا یو انډرسټینډینګ شو چې دا لبنان به د فرانس منډیټ کې شاملي او بیا وروسته په باقاعده توګه څنګه چې تاسو ته پته ده په باقاعده توګه لبنان د فرانس په منډیټ کې شامل و. چې کوم د اسرائیل حملې وي هغې د فرانس په دې وجه مخالفت کو. د دې نه وروستو د ټولو نه اهمترین خبره زما په دې لیکچر کې هغه د بالفور ډیکلیریشن ده. بالفور ډیکلیریشن په نتیجه کې په فلسطین کې د یهودیانو لپاره د یو بیل ریاست د قیام یو قسم له منظوري برطانیې ورکړله. کتونکو دا هغه پوینټ و چې د دې نه را په دې خوا تر د اوسني تاریخه پورې په میډل ایسټ کې که تاسو چې کوم بدامني وینئ، عدم استحکام وینئ، په هغې کې د ټولو نه لویه وجه بالفور ډیکلیریشن هم و. بالفور د برطانیې وزیر خارجه و، د ده مکمل نوم و آرتر بالفور. د یو ډیکلیریشن ولېږه لارډ روتسچایلډ ته، کوم چې د یهودیانو یو لیډر په هغه وخت کې، چې به مونږه په فلسطین کې د یعنې د یهودیانو لپاره یو بیل ریاست قیامولو باندې رضامند یو او په دې باندې به مونږه عمل درآمد کړو. دغه ډیکلیریشن یا دغه خط چې کوم و د هغې بنیادي مطمع نظر چې کوم و هغه دا و چې په فلسطین کې د اسرائیل یا د یهودیانو لپاره یو بیل ریاست قایم کړی شي. او د دې وروستو زه به په راتلونکي لیکچرز کې خبره کوم چې اسرائیل څنګه په وجود کې راغی، یعنې د 1916 نه والې تر د 1948 پورې هغه کوم واقع په دې باندې خلکو ډیر کم کار کړی دی. خو زه به په دې مکمل یو لیکچر تیاروم، ستاسو په وړاندې به پیش کوم. نو په 1948 کې د دې بلفور ډیکلیریشن په نتیجه کې اسرائیل په وجود کې راغی. امید لرم چې تاسو به د پهلي جنګ عظیم نه پس چې کوم حالاتو، خصوصا د اوتمن امپایر او دغه رنګ د جرمني او د دې نه علاوه د آسټریا هنګري امپایر چې کوم د هغوی مستقبل سو، نو په دې باندې به یقینا چې تاسو پوه شوي. راتلونکي لیکچر پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.